السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه شئ. خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم، بیا ستاسو په درانه خدمت کې له یو نوي ویډیو سره. خوږو دوستانو، نن زما د ویډیو موضوع ده د نجونو تعلیم، د نجونو زده کړې. دوستانو، علم پر هر نارینه او ښځینه باندې فرض دی. صحیح دی؟ علم پر هر نارینه او ښځینه باندې فرض دی. صحیح دی دوستانو؟ دا خبره به تاسو هر چا اورېدلې وي. خوږو دوستانو، تعلیم د نر دپاره بالکل ضروري دی. په خپلو زامنو او خپلو ورونو باندې تعلیم وکړئ، منم. صحیح دی؟ خو خاص کر ډېره توجه به تاسو د نجونو تعلیم ته ورکوئ. ولې به یې ورکوئ دوستان؟ هلک فرض که تعلیم یې نه وکړي، فرض که په پنځم کې سکول پرېښوي، په شپږم کې پرېښوي، په اتم کې پرېښوي، بالکل صفر دی، بالکل یې ونه وایي، سکول د سکول مخې نه وځي، هېڅ خبره نه ده. په دوکان کې به مزدور سي، په هوټل کې به مزدور سي، کلینډري به وکړي، باروالي به وکړي، یو بل کار به وکړي. صحیح دی؟ لیکن که زموږ ستاسو یو خور یو لور بې تعلیمه وي، هغه نه مزدوري کولی سي، نه کلینډري کولی سي، نه په دوکانو کې کار کولی سي، نه زموږ ستاسو کلتور او رواجونه د دې شیانو اجازه راکوي. په نورې نړۍ کې خو لا شته، په نورې نړۍ کې خو په مسافرخانو کې ښځې شته، په دوکانو کې ښځې شته، موټران ښځې چلوي، ګاډیان چلوي، هر څه کوي. خو دلته موږ تاسو رواجو په جلا په زنځیرو باندې تړل شوي یو، هغه هم اجازه نه راکوي. صحیح دی دوستان؟ نو موږ او تاسو به په خور او لور باندې خامخا زده کړې کوو. د دې به ډېرې ګټې وي دوستانو. د دې ګټې درښیم. اوله ګټه خو بې دا وي چې دا خور لور تعلیم یافته سي، یو جاب یې پیدا کوي، یو ملازمت یې پیدا کوي. دا سوچ مه وهئ چې دا خو به سبا ودیږي. بېشکه به ودیږي، لیکن چې کوم کور ته ورځي هلته خو هم ستا لور ده. دغه نو نه ده چې واده شو بس بیا ستا لور نه ده، هلته خو به هم ته پسې ورځې د شا لخوا. هلته ستا لور ده چې هلته دا ستا لور په حسرت وي، هلته دا ستا لور په عزت وي، هلته ستا د خپل لور جاب وي، نوکري وي، ملازمت وي، هغه په عزت وي. هم ښه خبره ده. که جاب نه وي، کم سے کم تعلیم یې کړی وي، د یو تعلیم یافته ښځې جلا ماحول وي، جلا بچانې وي، جلا کورې وي، هغه د ګردو بچانو تربیت کوي. سبا چې دا د یو بل چا کور ته ولاړه سي، هلته چې د دې څه ماشومان پیدا کېږي، د دې ټولو تربیت دا ستا لور او دا ستا خور کوي. هلته بیا دا یو مور ده په کور کې. صحیح دی؟ د بچانو تعلیم تربیت بیا ټول د دې د غاړې دی. نو تاسو په خپله اندازه ولګوئ. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث هم دی چې کله هم تعلیم یافته او بې تعلیمه یو برابر نسی کېدای. ده به مثال ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابو ته چې یو سترګور او بې سترګو یو برابر کېدلی سي. اصحابو به ورته وویل چې کله هم نسی کېدلی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل همداسې مثال د یو تعلیم یافته او د بې تعلیمه دی چې کله هم یو تعلیم یافته د بې تعلیمه برابر نسی کېدلی. نو دوستانو، یو بیا درته وایم چې تعلیم خو د هر نر او ښځې لپاره فرض دی، باید خامخا یې وکړي. خو خاص توجه به تاسو د لوڼو او خویندو زده کړو ته ورکوئ. د لور په تعلیم به کمپرومایز له هیچا سره نه کوئ دوستانو. په هر قیمت به، په هر صورت به په خور لور باندې زده کړې کوئ، تعلیم به پکوئ. هغه که څه هم ستاسو مالي حالات کمزوري وي، که څه هم د تاسو سکول لري وي، مدرسه لري وي، هو دوستانو پروا نه لري، په تاسو به تکلیف تیر سي، یو څه خواري به پر در تېره سي، خو پروا نه لري. دا به سبا دغه ستا خور لور به تاسو ته سبا دعا کوي. نو دوستانو، ډېره ویډیو نه اوږدومه. یو بیا درته وایم چې د زامنو د تعلیم سره سره په خپلو لوڼو او خویندو هم زده کړې وکړئ. تر راتلونکو ویډیو مو پر لوی او بخښونکي خدای سپارم. په مخه مو شه، کور مو ودان.